کتونکو هر سړي له پکار دي چې په ژوندانه کې دغه څلور څیزونو نه ځان وساتي او که په ژوند کې دغه څلور کارونه وکړل نو ممکنه ده چې ژوند بیا ډېر مشکلات سره تیر شي. هغه کم څلور کارونه دي په دې ویډیو کې در سره تفصیل سره شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کتونکو په دې کې اولنی کار چې ډېر ضروری دی، د خپلو بچو په مخامخ د خپلې ښځې سره جنګ جګړې مه کوئ. کوم سړي چې دا کارونه کوي نو د بچو د مور او پلار سره مینه ختمیږي او په کور کې خفګان زیاتیږي. دویم کار دا دی چې د خپلې ښځې په مخامخ د خپل رونو خویندو مور پلار بې عزتي مه کوه، ځکه چې په دې سره د ښځې ستا د خاندان نه حیا ورکیږي او په آینده کې تا ته پیغور هم کولی شي. نو پکار ده چې د خپلې ښځې په مخامخ د خپل خاندان بې عزتي ونشي. دریم کار چې ډېر ضروري، خپلې ښځې ته کله هم د خپلې ګټې وټې یا د پیسو حل مه وایې، ځکه چې په دې کې ډېرې داسې ښځې وي چې هغه د خپل خاوند کور بربادوي، یعنې پیسې ترې اخلي او فضول فضول یې لګوي. نو دې سره د خاوند ته ډېر مشکلات مخې ته راځي او مشکلاتو سره مخ کیدی شي او نور چې د ښځې کوم ضرورتي حاجات دي هغه ورله پوره کول پکار دي. کتونکو څلورم هم ډېر مهم معلومات دي چې په هر کور کې جنګ جګړې وي او پریشانۍ نه وي، نو کله هم خپلې ښځې ته د هغې خاندان مه یادوئ او مور او پلار ورته مه کنځئ، ځکه چې په دې سره د ښځې د خاوند نه نفرت کیږي او په زړه کې کینه پیدا کیږي. په دغه سره ښځه ډېره زیاته خفه کیږي او په زړه کې بغض کینه ساتلی شي. د یو خوشحاله ژوند تیرولو دپاره پکار دي چې هره ښځه او خاوند د یو بل خیال وساتي، د یو بل قدر وکړي او یو بل سره مینه محبت وساتي. که دغه کارونه ښځه او خاوند په خپل ژوند کې ولري نو د دې ژوند به ډېر خوشحالۍ سره تیر شي. کتونکو دا هغه څلور کارونه ول چې هر سړی ترې ځان وساتي او خپل ژوند بدل کړي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک، چې داسې ضرورتي معلومات تاسو سره په دې چینل شریکوو.